طالبانو د پکتیا زرمت ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او د عامه نظم کنډک تر خپل تسلط لاندې راوستي دي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ عبدالرحمن سرجنګ نن جمعه د جولای په 2 نیټه رسنیو ته ویلي چې دولتي ځواکونه تر 9 ورځو کلابندۍ او محاصرې وروسته پرون ماښام له ولسوالۍ څخه وتلي دي. د زرمت ولسوال وایي چې د دوی تر وتلو وروسته د ولسوالۍ ودانۍ ته د ملي اردو د کنډک ځواکونه ننوتل، خو زیاته یې کړه چې د معلوماتو له مخې وروسته یې طالبانو ته پرېښې ده. د په وینا د 9 ورځو جګړې او کلابندۍ په موده کې 14 تنه پولیس او اربکیان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. طالبانو د یادې ولسوالۍ او شاوخوا ملحقاتو نیول تایید کړي دي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ادرس لیکلي چې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ د عامه نظم کنډک او ټول ملحقات د مزدور دښمن له شتون څخه تصفیه او د مجاهدینو په کنټرول کې شول. د مجاهد په وینا ډیره وسله، وسایط او مهمات هم د طالبانو لاس ته لوېدلي دي.